نادر افشار به هم د کابل په بالاحصار کې استازي لرل. احمدشاه بابا به هم کله چې به هند ته پر لار و په بالاحصار کې به اوسېده. د احمدشاه بابا لمړینې وروسته زوی یې تیمورشاه په 1915 میلادي کال کې چې کله د افغانستان پلازمینه له کندهار څخه کابل ته ولېږدول په بالاحصار کې میشت شو. د تیمورشاه له مړینې وروسته د شاه زمان، شاه محمود، شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او امیر شیر علي خان د واک د چلولو او اوسېدو ځای هم بالاحصار و. د 1890 میلادي کال د سپټمبر پر 3 نیټه د افغانستان خلکو او غوسه سوو سرتیرو په بالاحصار کې د انګریزانو د استازي کیوناري پر کور برید وکړ. کیوناري او څو تنه نور انګریزان پکې ووژل شول او کور یې هم د اور په لمبو کې لولپه سو. انګریزانو د غچ اخیستلو په پلمه د 1990 میلادي کال د اکتوبر په